السلام علیکم د رنګونو یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ خوشحاله اوسئ نن درته یو ویډیو کلیپ برابروم د افغانستان د فروټو په باره کې میوو باره کې چې دلته مالټې لیموګان تورنج چې کوترې چې ورته وایي نارنجان او کوم قسمه لیموګان دي دلته موږ سره اوسئ ها ښه زه خو به پکې پروګرام وکړم که نه چې دغه یوټیوب کې چې کوم ورونه دي دا د افغانستان دغه کمې میوې چې دي مالټې چې دي تورنج چې کمې دي او لیموګان چې کم دي دا د افغانستان د دغه میوو نه دغه په ویډیو کې تنه خوند والي وګوري نو ماشاءالله ښې ډکې دي او را سره اوسئ ملګرو نو نورې به هم د خیره نورې میوې به هم وګورئ دا چې کومې دي دا نو مالټې دي او رقم مالټې رنګارنګ لیموګان تورنجان ډېرې میوې به وګورئ د خیره ونیسه جوړ په خیر ملګرو ښې دا دغې ته څه شوی وروره سانتارا دا اوس که ستاسو خوښ یې راوبیسکو دا کومه سیره سید رفت الله پاچا صاحب او دا هم را سره دی او عبدالصبور ماما نو دغه باغ ته راوړي خو دا ځای چاته نه ښیو ځکه بیا موږ هم رسوا کېږو او داسې دی چې بس دغه باغ ته راوړي او تاسو د ویډیو نه خوند والی او موږ سره اوسئ دا دوستانو مالټه بس نو اجازه یې راکړې کور آباد ډېره مننه ترې کوم او دا به ملګري دوستان هم دي را سره دا به اوس ماشاءالله داسې غټې دي والا دا چاکو وړوکې غوندې ښکاري پوره راځي نه ورته دا ونیسه دا واخله نو ماشاءالله ډېر زبردست لایک شیر سبسکرایب نه راونوځي ماشاءالله 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 دغه سره چې لال مالټه دوستانو دا هغه تور وچ املوک به مو لیدلي دا هغه بوټی دی او ماشاءالله پوره ډک دی دا دوستانو نوی لیمبو دی چې دا رقم لیمبو به تاسو نه یې لیدلی
چې دغه دی دا یو نیمبو دی او د بودا پنجه ورته ټول وایي همدا شی دی. دا ډېر نایابه شی دی او ډېر ښایسته بوی کوي. دا بوی دا پلار مې وایي دا یوازې عطر او شرابو کې او دا ښه دا د بودا پنجې لیمو چې دی دا ډېر ښایسته بوی لري. عطرو کې ډېر استعمالېږي، د خوراک دپاره نه استعمالېږي. سلاد دپاره استعمالېږي. سلاد دپاره سلادو د ښایست دپاره او د عطرو د خوشبو دپاره استعمالېږي دا. نو د دې فایدې دا دی د دې نیمبو. ما غټ سره واده کړې ده. دا به دا راونوش کولو دا لیمبو دی دوستانو. دا د بودا پنجه چې ورته وایي که نه دغه لیمبو دی. نو دا د اکثره د خوراک دپاره څوک نه استعمالوي، د سلاتو د ښایست دپاره چې د میلمستیا کې په دسترخوان کې چې دی نو بیا نو ډېر ښایسته ښکاري او ډېر اعلی رول لوبوي. او بل د اهمه موضوعګانې چې د خوشبو دپاره یا د عطرو دپاره په عطرو کې استعمالېږي د خوشبو دپاره ډېر ښه شی دی. او همدارنګه په ځینو هېوادونو کې د څښاکو دپاره ترېنه استفاده کېږي. نو دا و زموږ د نن ورځې پروګرام چې درنو دوستانو تاسو ولیدله او تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږو تر هغې نو د نورو ویډیو کتلو دپاره زموږ رنګونه یوټیوب چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.